د کورنیو چارو له وزارت څخه راغلي پلاوی په پکتیکا کې د دیني علماو مشرانو د ولایتي ادارې له استازو ولسوالانو او نظامي قومندانانو سره په نظام کې د نوي تشکیلاتو د تعین او تطبیق په اړه ګډه غونډه وکړه. پکتیکا ته د راغلي پلاوی موخه په نظام کې د نویو تشکیلاتو د تعین او تطبیق لپاره و چې په دې سره به د هغو مجاهدینو لپاره د خدمت موقع وړاندې شي چې تر اوسه یې کوم مسؤلیت نه دی ترلاسه کړی. د راغلي پلاوی مشر د وینا په مهال مسؤلینو وغوښتل چې د نوي تشکیلاتو په تعین او تطبیق کې د مسؤلیت اخیستونکو کسانو سیرت او صورت ته ځانګړی پام واړوي. چې هغه تطبیق د تشکیل به یې نه و سوی او بعضې ملګري به یې بې برخلیکه پاته وو. نو د دې په اړه باندې د حضرت شیخ صاحب محترم حفظه الله د هدایت مطابق د رئیس الوزرا د حکم سره او د وزارت داخله لخوا څخه د دغه مشکل د حل لپاره تاسو ته دغه هیئت ترتیب سوی. که خدا ناخواسته په دې صف کې د طالب په جامه کې د سوکول صورت و سیرت د طالب وو، خو دیننه یا په خیانت باندې یا په غلا باندې یا په چی باندې دا ډېر مهم ځای ده، دې ته متوجه کېدل پکار وي. یا په اداره کې داسې خلک وي چې هغه وي ښه سړی استعداد یې دومره کمزوری وي چې هغه اداره نشي چلولی. اداره خو ډېر غټ مسؤلیت ده. د ولایتي ادارې استازو له راغلي پلاوي نه د مننې ترڅنګ په نویو ګمارانو کې هم په هغو مجاهدینو ټینګار وکړ چې د اوامرو اطاعت ته ژمن دي او په تېرو 20 کلونو کې د شته نظام لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ښه خبره دا ده چې په خپل هر ډلګۍ مشر په خپله ډلګۍ کې څومره مجاهدین لري، ملګري لري، په هغوی باندې به کنټرول هم لري. نو که کوشش وشي چې خپل ډلګۍ مشران خپلو ملګرو ته توصیه وکړي، هدایت وکړي چې دا د مشرتابه امر ده. پکتیکا ته راغلی پلاوی به د یاد ولایت له ټولو ولسوالیو لیدنه او د نویو ګمارانو لپاره به د سیمې له دیني علماو، مشرانو او د نظام په راز کې د بېلابېلو استازو سره سلا مشورې هم ترسره کړي.